انو بریلی میخیل په خیبر پښتونخوا کې د افغان مهاجرینو متحد عالی شورا مشري په غاړه درم. یو خو زموږ د تعلیمي بخش کې ډېر زیات ځکه چې تقریبا موږ سره دلته 200 پاسه استادان دي، دغسې 250 لیسې دي، د دې ټولو لیسو استادان په کور ناست دي، شاګردان دغه شان په کور ناست دي، د سکولونو د مکتبونو مالکان چې دي د هغې د بلډینګونو د کرای مسله ده، د چوکیدارانو مسله ده، دا ټول په مالکانو باندې راځي. او موږ سره دغه یره ده چې کله دوی د لاکډاون ختم کړي او ووایي چې بس تعلیمي ادارې خلاصي، نو موږ د سکولونو مالکانو سره به زموږ دا وس نه چې د هغې کرای نه خلاصي کړي، ځکه چې 50,000 او 60,000 روپۍ د یو بلډینګ کرای ده او دغه شان د چوکیداران 15,000، نو د میاشتې 1.5 لک روپۍ دا خلک مخروس کېږي لګې دي. نو که شپږ اتې میاشتې په دې تېرې شي 10-12 روپۍ بیا د دې نه د سکول مالک قاصره کېږي، چې قاصره شو زموږ ماشومان ټول دغه شي در په در خاورې په سر ګرځي. موږ سره اوس دغه یو یره او خدشه ده او دغسې کومې چې هغه ابتدایي دي هغه خو د انشاء مربوط دي ابتدایي، خو موږ سره تقریبا څه د پاسه 200 استادان موږ لرو چې دا ټول اوس غریبانان مشکل سره مخ دي، معاش نه لري. دا سویمه میاشت ده چې شاګردان نه راځي، نو بس معاش نشته دی. د مکتبونو مسؤلین دا وس نه لري چې هغوی له جیبه معاش ورکړي. د هغوی کورونو کې ټول چې دی دغسې په ډېر تکلیف سره او ډېر یعنې داسې سره مخ دي چې دوکاندارو له قرض نه ورکوي، بچي نهار دي نور دي. نو د دې موږ د انشار نه جدي غوښتنه کوو او بار بار موږ سره دې باندې رابطه هم کړې، انشار سره هم کړې، کمیشنري سره هم کړې. موږ د دې نه دا غوښتنه لرو چې د دې خلکو ته دې توجه وکړي او د دې خلکو دپاره دې یو څه معاش هغه برابر کړي چې د دې دستي ستونزې حل شي. رئیس صاحب له ډیوا راډیو او ټي وي سره خبرو کولو ډېره زیاته مننه. کور ودان.